کیمیای سعادت دا کتاب دی. دا حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی په عامه معنا امام غزالی چې ورته وایي عام نوم. نو دا سړی چې دی ویل کېږي چې دا محمد نوم یې دی، پلار هم محمد نوم یې دی، نیکه هم محمد نوم یې دی. هغه وخت دا رواج بس د پلار نوم یې پر ځای ایږدلی. نو دا سړی چې دی بیا د لقبونو له لارې حجت الاسلام لقب یې ورکړی دی، زین الدین یې ورکړی دی، ابو حامد چې وایي دا کنیت ولی او د ده حیثیت چې وایي د الغزالي په نامه باندې شهرت درلولی وي. دا په 1058 عیسویم کال کې چې 4.5 هجري قمري کال جوړیږي. د ایران یو ښار په هغه زمانه کې توس یې ورته ویلی، په دې کې زو کړی و. دا توس ښار چې دی دا نن سبا په مشهد باندې ګډ سوی دی، د مشهد برخه دی، توس اوس نسته. نو دا سړی د هلته زو کړی وی. دا د ده د زو کړي تاریخ چې دی دا لږ متنازع دی، د مړینې غی نو له شکه وتلی دی. امام غزالی سره مشهوره دی، په نړۍ کې څه پیژندل کیږي. نو دغه کیمیای سعادت د ده مشهوره کتاب دی، احیاء العلوم یې مشهوره کتاب دی. هغه خو د ده ډېر کتابونه دي چې دلته شمېر به سره کیدی نسي، خو دا 2-3 کتابه د ده دونې شهرت موندلی دی چې هر څوک یې لولي، هر چا لوستی دی. ما په خپله په 2004 یا 5 کې دا کتاب لایبرري ته په 4 کې راغلی، په 5 کې ما لوستلی. نو ماښام وخت به ما له یو دوست سره چکر والی، د دغه مطالعه به مو ورسره شریکوله. نو په دا چکر کې به ده داسې پښه ونیوله، ټوکه به پر راوکول، یاره امیره که دغه کتاب لیانه کې لیونی بیا نه لیونی کېږي. نو دا سړی هغه لیونی کوي سي فلسفه ده. نو پر دې باندې به غږېږو. غرض مې دا دی چې د ده د زو کړي نیټه چې ده دا لږ مشکوکه ده، ځکه چې ده چې څونه کتابونه لیکلي دي نو ویل کېږي چې د ده ګرد عمر 55 کاله وي. نو دا زما زړه ته نه لوېږي. پخوا و دغه رنګه روایت و، بس د سړي د مړینې کال به معلوم و، دا نور بیا اټکلي ورسره تړلی. دا سړی لومړنۍ زده کړې چې دي د خپل پلار په لارښوونه باندې کوي. د هلته په خپل کلي کې پلار چې وایي د وړۍ کاروبار کاوی، ضلع تایران یې ورته ویلی، په دا کوس ښار کې، په دا کې استوګن وي. نو ده د هلته دا اولنۍ زده کړې کړي وې. بیا لږ چې لوی سوی و نو بیا د مشهد و نیشاپور و بغداد و دمشق او دارنګه د یروشلم پر خوا باندې د چکر والی و. پخوا دا قاعده وله چې په زیات سبق لوستلو دپاره خلک له خپله ښاره وتل، ځکه چې عرضه عالمان نه و. نو بغداد په هغه زمانه کې د علم ډېر لوی مرکز و. نو دا سړی یو وار نیشاپور له تللی و. هلته د ده یو استاد نومیږي امام الحرمین، بیا ورته ویلی جویني نومېدی. د دې په لاس باندې ده د فلسفې او د تصوف زده کړه کړې وه. بیا دا استاد ونیزي متاثره سوی و چې شاباش یې ورکړی و. 200-300 نور لوستونکي ورسره و، خو دوی وایي په هغه ټولو کې د سر سرګاڼی وایي زموږ په اصطلاح. دغه رنګه د ده ابو علي فارمدي نومي استاد هم د ډېره ښه لارښوونه کړې وه. ده په دا زده کړه کې متکلم ورته ویل کېدی، دا فلسفه یې ښه لوستې وله. او دغه رنګې د علم حساب چې دی په دې باندې ښه لاس بری سوی و. په فقه باندې هم ښه لاس بری سوی. په هغه زمانه کې د فقه کتابونه هم ښه لوستي وو. الهیات دان ورته ویل کېږي، شاعر ورته ویل کېږي، فقیه ورته ویل کېږي، فلاسفر ورته ویل کېږي، او ځان لیک یا ابیتی سی ورته وایي، خپله سوانح سړی لیکي، ابیتی نگار دا ورته ویل کېږي. نو غرض دا دی چې امام غزالی چې کوم شهرت درلولی دی دا د ډېرو کومو خلکو په برخه سوی دی. عالم سړی و، پوه سړی و. کله چې دی د بغداد مدرسه نظامیه ورته وایي، دې ته غوښتل سوی و. نو دلته مدرس ټاکل سوی، استاد، ټیچر. نو دلته بیا د ډېرو لوستونکو ته زده کړه ورکوله. نو د دغه زده کړې له لارې د ده حیثیت منل سوی و. عبدالملک بن عبدالله هم د ده په لوی استادانو کې یادېږي. په نیشاپور کې د ډېره زده کړه ځینې کړې وه او هغه ډېر ښه زیری باندې کړی و چې ستا صلاحیت چې دی دا ډېر لوړ دی. د سلاجقه وزیر چې و د نظام الملک توسی، په هغه کې دی له هغه څخه بیا دورې تللی و. د هغه دربار کې بیا د ناسته کړې وه. په 484 هجري کې دی د بغداد مادرطول مدرس د مدرسه نظامیه ټاکل سوی. دورې تللی و چې نظام الملک او ملک شاه په هغه زمانه کې دا باطني فدایان به ورته ویلې، دا بېلابېلو نظریې بېلې وې، باطنیه، اسماعیلیه، امامیه.
دغه جنګونه پیل سو. دغه 2 کسان چې پکې مړه کړو د نظام الملک نه د ډېره خوا په بده سوې وه. بیا یې پر دې باندې بیخي ډېر کتابونه لیکلي وو، ډېر لیک یې کړی وو په هغه زمانه کې، او خلکو منلی هم وی، شړلی هم وی، خوابدي سوي هم وو. یعنې مخالفین بیا ځینې خوابدي وو او ملګري چې وو هغه یې ملګري وو. نو دا د فلسفې مطالعه کې دی دومره زیات تللی وو چې بیا له مذهبي عقیدو څخه ویل کېږي چې دی رد سوی وو. د ده ژوند پر 4 لارو باندې ټاکل کېږي چې هغه اولنی ژوند چې دی ډېر علماو لیکي چې هغه باید تاسو نظراندازه کاستئ، ځکه چې دی هغه وخت د مذهبي اعتقاداتو نوی قایل په فلسفه کې ډېر زور تللی و، ځکه بیا د شاګردان هم د په رد کې کتابونه لیکلي وو. او بیا چې بیرته د شرعي احکامو خواته راګرځېدلی و، د تصوف له لاره یې خوښه کړې وه، نو په اسلامي احکامو کې راغلی و. بیا د ظاهري علوم د عقلي علومو له لاسه چې دی ستړی سوی و، باطني علومو ته راغلی و. نو لوستونکي یا څېړونکي وایي چې دا بیا د خپله د خدای او د رسول او د شریعت لار چې دا د ځان کړې وه پر دې باندې. بیا نو دا کتابونه خو نو ښکاره پراته دي. احیاء العلوم یې ډېر لوی کتاب دی، 4 جلده په عربي د لیکلی و، ترجمې او د دغه تشریح له لارې خو نور هم پراخ سوی دی، 15 جلده، 6 جلده، 10 جلده، 12 جلده ته رسېدلی. په اردو کې هم شته، په نورو ژبو کې هم شته. نو هغه سړی وګوري بیا نو سړي سر په خلاصېږي چې دا سړی چې دی واقعي هم له هغه د ده چې کوم اعتقاداتو اول سر هغه څخه راوښتی و. نو په 488 هجري قمري 88 قمري کال کې داسې دی له بغداد څخه وتلی و. ځکه ما درته وویل چې بغداد کې دغه فرقهیز جنګونه روان و، نو دا د تواره نه خوړله، بېلابېلو ملکونو ته تللی و. ما ځکه درته وویل چې دی بغداد څخه بیا دمشق دی، شام دی او یروشلم دی، دا یادېږي د ده په سفرونو کې. نو ما یوه خبره هر وخت تاسو ته کړې وي، هغه دا ده چې بس مصنف چې لوی سو، سړی چې لوی سو، مورخین بیا خپل ښار ته یې وار خامخا ګرځي چې زموږ ښار ته هم راغلی و، داسې هم سوي. دا بیا د مورخینو زیاتوب دی، کله کله یې کوي د ځان د لوړاوي دپاره. 2 کاله وای په شام کې دی پټ استوګن و، چا تېږه سره ځان نه ښووی. تاسو اندازه وکړئ حالات داسې وو، لیکونه یې داسې کړي وو چې هغه د ده له غاړې وو. نو بیا ویل کېږي حج ته تللی و، په آخري عمر کې ده بیا بیرته خپل ښار طوس ته راغلی و، د هلته یې ژوند تېر کړی و. اکثره به له خلکو پټ ګرځېدی، دا د یکړۍ دنیا یې خوښه کړې وه، څوک یې نه خوښېدل چې ناسته ورسره وکړي، ځکه چې دی دننه خبر سړی و او په ظاهري خبرو خلکو کې د ده ګزاره نه کېده. نو دلته داسې مکمل و. نو دا شان چې و دا د ده نه خوښېدل. نو اکثرو کتابونو لیکلي دي چې امام غزالي به داسې پټ ګرځېدی. نو دا پټ ګرځېدی مقصد دا و یکړ به ګرځېدی. نو دغه د ده زیرکتیا خبرې یې داسې کېږي چې ډېر پوه و، ډېر ماهر و، فهم و ادراک یې ډېر درلودی. سلطان سجر ته ده په یو خط کې لیکلي و چې ما 200 تصنیفه لیکلي دي. اوس نو 200 تصنیفه کتابونه دي او که مقالې او لیکنې مضامین هم پکې راځي. نو دا ګرد په تصنیفاتو کې راځي. ځینې خلک وایي چې د 400 کتابه لیکلي و. بله ناشوده دا ده چې ژبه او عربي او فارسي ولې په یو مصري او سکالرو پر ده باندې د کتابونو له لارې PhD کړې وه. هغه د ده 450 کتابونه ښوولي دي، تصانیف یې ښوولي دي. نو موږ کله کله داسې هم کوو چې هغه پخوا خلکو به د ده یو مضمون هم په تصنیف کې ثمرلی. یوه طریقه بیا دا وه چې د کله په دا مدرسه کې سبق و خلکو ته ښوولی، نو عملي به یې ورته ویلی، شاګردانو به د استاد لیکچر نوټولی، یاد یې له راستی. نو دغه لیکچرونه چې د ده شاګردانو مرتب کړي وو، دا په خپله تصنیفونه ځینې جوړ سوي وو. نو دا بیا مسلم ګڼل کېږي. ځینې وایي چې دغه مصري سکالر چې 450 کتابونه یا تصنیفونه د ده ښوولي دي، دا له 1 نمبره څخه واخلې تر 82 نمبره پورې خو له شکه وتلي د ده دي. بیا له 83 نمبره څخه تر 95 پورې دا تصنیفونه چې کوم د ده په نامه ښوول سوي دي، دغه ته څېړونکو د شک په نظر کتلي دي، وایي دا د ده نسي کېدلی، لږ مشکوکه دي. نو بېلابېلې نظریې دي. تحافة الفلسفه چې وه، دا د فلسفې یو کتاب و چې بیا په رد کې ابن رشد کتاب هم لیکلی و، هغه بیا تحافة التحافت یې نوم ورکړی و. دا یې بیا د ده په رد کې لیکلی و، که څه هم د ده له شاګردانو څخه و، له ده له عقیدتمندانو څخه و، خو ما درته وویل د ده شاګردانو هم د ده پر کتابونو باندې د ده د اعتقاداتو جوابونه ویلي دي، رد یې کړی دي. بیا ده په خپله په تصوف کې چې ډېر لاړی، نو بیا د فلسفې بنیاد ووایي چې کله هم هغه ویل چې له اسلامي ریښې سره کله هم تضاد پیدا کوي. نو بیا د هغه خبرې چې دي ټولې رد کړي وې. په تصوفي طریقه کې که چیرې تاسو میزان العمل د ده کتاب دی، احیاء العلوم
دی او دغه رنګه هدایت نومي کتاب دی، کیمیای سعادت نومي کتاب دی، منهاج العابدین نومي کتاب دی. دا ډیر مشهور دي، تاسو یې لوستلی سئ. په دې کې بیا د خپل هم د زړو نظریاتو رد په خپل هم کړی دی. فلسفه کې مقاصد فلسفه د کتاب ویل کیږي. تحافت فلسفه نومي کتاب چې دی دا د په نامه یادیږي، دا ډیر مشهور دي. دغه خو نو ډیر سته، خو دغه مکاشفة القلوب نومي کتاب چې دی دا مشهور دی. په شریعت کې بیا فتاوی غزالی چې دی دا د په کتابونو کې سمرل کیږي، ډیر شهرت لري. واسط فی المذهب چې دی کتاب تهذیب الاصول د کتاب سمرل کیږي، دا هم شهرت لري. المستصفی فی علم اصول نومي کتاب هم شهرت لري، دا هم د شریعت له لارې د لیکلی و. دغه رنګه اسس القیاس نومي کتاب چې دی منحول مکاتبات امام غزالی. دا مکاتبات نو بیا ما در ټول بس بیا د شاګردانو لخوا مرتب سوي کتابونه دي. نو آیاء العلوم چې دی دا بیا ډیر شنل سوی دی، ډیر تشریح سوی دی. علما د دغو دوو کتابو له لارې ویل کیږي. د آیاء العلوم در سره دغه کیمیای سعادت دی چې بیا د نور پراخ کړی دی، نوی نوم ورکړی دی، 4 جلد ترې رسولی دی. تاسې وار دغه حجم وګورئ، نو دا دونې غټ دی. نو دا بیا د په آیاء العلوم کې د لیله ما سره پروت دی، بیخي غټ دی، اردو ترجمه یې ده، نو په 15 جلده کې پرته ده. نو دا بیا د پراخ کړی دی، وایي د دې بنیادي ماخذونه یې دا دي. د چې کوم نظریات وړاندې کړي دي یا کومې خبرې کړي دي دا واقعي هم د شنلو دي، واقعي هم د سنجولو دي. بېلابېل خلک پر دې باندې غږېږي چې دغه خبرې چې دي دا د وړاندې کړي دي. دا په آیاء العلوم کې بیا ځکه ډېر خلک د اعتقاد چې دی یا اعتقاد وړاندې کوي یا ښه نظر ورته وړاندې کوي. په د آیاء العلوم کې اولنی رکن چې دی دا پر عباداتو باندې ولاړ دی. بیا نو د ډېر خوندور شنلی دی، ښه یې وړاندې کړی دی. بیا دویم رکن چې یادیږي دا په عاداتو باندې ولاړ دی، په انساني خصلتونو ولاړ دی. د خوشحال بابا دستارنامه هم دغه خاصیتونه لري. دغه رنګه دریم رکن چې یادیږي دا د مهلکاتو په نامه دی چې انسان به څنګه وي، څه طریقه به وي، دا باندې بیا دی غږېدلی دی، ښه تفصیلي بحث یې کړی دی. بیا دغه رنګه څلورم رکن چې دی دا منجیات باندې ولاړ دی. په دې کې بیا اخلاق، ښه فلسفه، ژوند، توبه ده، شکر دی، صبر دی، هغه ویره ده د الله تعالی د انسان په زړه کې، د وفا په اړه، د مینې په اړه، د فقر په اړه، د زهد او تقوا په اړه، د توکل او مینې په اړه داسې خوندور بحث کوي. شوق څه ته وایي، رضا څه ته وایي، د زړه اخلاص پر دې باندې خبرې کوي. پر مراقبه باندې غږېدلی دی، په محاسبه باندې غږېدلی دی، تفکر یې راوړاندې کړی دی. بیا د مرګ ذکر چې دی دا یې کړی دی، یو ډېر تفصیلي بحث. نو دا شان چې سړی ګډ سره وشیني بیا بیرته شري ته راځي، نو ډېر خوند پکې ډېر ښه سره راټول کړي دي دا خبرې. حجت الاسلام د لقب په دا وی چې د بیا په هغه پخوانۍ نظریې چې وي هغه د چې ما در ټول د مذهبي اعتقاداتو رد کاوی، د فلسفې په لارې په عقلي دلایلو تللی و. نو بیا د حجت الاسلام خلکو ځکه ورته وویل چې د خپلو زړو فلسفو رد وکړي، نو بیا دته دا لقب چې دی خلکو ورکړی و. نو ځکه د ژوند پر 4 لارو ویشل کیږي چې دی د حق مخالف کتابونه چې د لیکلي یو زمانه کې د عقلي دلایلو پر بنیاد کې، یو بیا دا نظر وي، یو بیا د حق طلب چې د شروع کوي دغه نظر دنیا یې وه. او کله چې بیا د فلسفې رد وکړي په دې دنیا راګډ شو، نو دلته د تصوف دغه مطالعه شروع کړه. بیا یې څلورم ځای چې دی هغه اسلامي علم او اخلاق او فلسفه وړاندې کول، تشریح کول، دا هم د په ژوند کې راځي. د احادیثو په اړه باندې د خپلو شاګردانو او علماو لیکلي چې د لوست کمزوری و، نو ډېر ځایونه د په کتابونو کې وایي کمزوري احادیث راوړل سوي دي، د تحقیق نه دی کړی. نو دا د په خپله هم لیکلي دي چې د احادیثو په اړه زما لوست کمزوری دی. نو دارنګه د شاګردانو له ده سره اختلاف کړی دی، د له نظریاتو سره اختلاف کړی دی، کتابونه باندې لیکل سوي دي. د هغه ځاني تصنیفونه چې دي هغه بیا په رد کې خلکو ښوولي دي. غرض مې دا دی چې دغه اختلاف علما لیکي چې دا ښه کار دی چې علم په مخ پکې ځي. نو ځینې داسې خبرې او عقیدې راځي چې هغه بیا تاوان پېښوي، نو د هغه رد سره په خپل هم کړی و. نو ویل کېږي چې دی یو ځای سبق له تللی و، نو 4-5 کاله چې دا هلته لوست کړی، نو یو څه کتابونه په کاغذان یې لیکلي و، هغه زموږ په اصطلاح نوټس. نو د 5 کالو هغه نوټس یې راخیستي په لارې غله پر برابر سو. نو دغه امام غزالي یې شکولی و، بیا
دا شان یې ګرځي نیولي نو دی چې بیا واغله ته وایي دا زما شان پیسې خو مې یوړې دا سوری مې یوړی خو دغه یو کتاب له ما سره دا 4-5 کاله ما یو ځای سبق ویلی دی د دغه دا نوټس را سره دي دا راکاس نو الوی غله مصر ته ورغلی دا درخواست یې ورته کړی نو دا لوی غله ورته ویلي و چې ته څنګه عالم یې چې تا خپل علم پر کاغذ لیکلی دی نو دا کاغذان چې موږ درځه یوسو نو له تا سره علم له کومې خوا پاته سو په کار خو دا و چې تا دا علم دلته ایښی وای دا د غله خبره ده نو دا هم د لیکلي دي چې دا غله زه داسې زندګي را بدله کړه نو دی وایي بیا ما دا د لیک تر کار کولو یا د نوټس تر اخیستلو دلته ذهن برابروي په ذهن کې مې دل که چا وش کولم کتابونه یې ټول یوړل هم کتابونه به له ما سره په ذهن کې پراته وو نو دا د په ژوندلیک کې دا خبرې هم شته ویل کېږي چې په 12 جمادي الثاني 1515 هجري کال کې د دسمبر 19 تاریخ و په 1111 کې دا سړی مړه سوی وي د چې کوم عمر ښوول کېږي ما در ټول 15 کاله زه په خپله دا نه منم ولې چې د تصنیفونه بیخي ډېر دي چکرونه او دغه یې ډېر دي نو دا په دونې کم عمر کې امکان نه لري نو یو 15 کاله نور پکې زیاتولی سو ځکه چې هغه څېړونکو د ده عمر یا د زوکړې عمر چې دی هغه ډېر کم لیکلی دی نو د هلته په مشهد کې وایي خاورو ته سپارل سوی دی غرض دا چې دغه الغزالي چې دی دا د خپل علمي صلاحیت پر بنیاد باندې نن سبا لا هم خپل شهرت لري د ده چې کوم فلسفه ده د ده چې کوم نظر دی د ده چې کوم تعلیمات په فلسفه کې دا د مغرب په پوهنتونونو کې نن هم ښوول کېږي